سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د اران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته د پاکستاني طالبانو غورځنګ وایي چې جنوري میاشت کې مو د پاکستان 155 سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني طالبانو غورځنګ لخوا د سلواغې 14مه په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ادعا شوې ده چې د پاکستاني پوځیانو ترڅنګ یې د بېلابېلو امنیتي ادارو پر ضد د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې 113 بریدونه کړي چې په پایله کې د پاکستان د امنیتي ادارو 155 سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه غورځنګ ویلي دي چې د پاکستان د پوځ پر ضد د دوی په دغو وسلوالو فعالیتونو کې ځانمرګي بریدونه، مخامخ بریدونه، ځای پر ځای کړي چاودېدونکي توکي، ځوابي بریدونه او د لیزري وسلوالو عملیات شامل دي. تحریک طالبان پاکستان وړاندې ویلي دي چې په دغو بریدونو کې ټول ټال د پوځ په ګډون د پاکستان د امنیتي ادارو 15 سرتیري وژلي، 8 تنه یې ټپیان کړي او 10 تنه نور یې بیا ژوندي نیولي دي. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د دغو بریدونو په پایله کې د خیبر پښتونخوا په ټانګ او شمالي وزیرستان کې تر ټولو ډیر پاکستاني پوځیان وژلي چې شمېر یې 4 تنو ته رسیږي. همدغه راز په دغه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې په بېلابېلو بریدونو کې یې له پاکستاني امنیتي ادارو څخه یو شمېر وسلې او ټانکونه هم نیولي دي. ټي ټي پي په خپله خپره شوې خبرپاڼه کې زیاتوي چې د جنوري میاشتې په دغو جنګي فعالیتونو کې د پوځ یوه ډرون الوتکه، 8 زغروال موټر او د CCT یو شمېر کامرې هم له منځه وړي دي. د پاکستاني طالبانو دغو ادعاو ته لا تر اوسه پورې د پاکستان پوځ کوم غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان پوځ تېره ورځ د سلواغې 14مه ویلي و چې د بلوچستان په کلات ولسوالۍ کې 18 سرتیري وژل شوي او ادعا یې کړې چې دوی هم 23 وسلوال وژلي دي. په ورته مهال د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیاستوالو هم د ټي ټي پي د بریدونو لپاره خېدو اندېښنه څرګنده کړې او نیوکې یې کړې چې د پاکستان حکومت د بېغورۍ له امله ځینې سیمې د پاکستاني طالبانو تر واک لاندې دي.